د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینهوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یې. خوښ یم چې نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن ویډیو مو د فیسبوک د لایکونو د زیاتولو باره کې ده. اکثره ملګري به تاسو لیدلی چې هغو پوسټو کې د هغو لایکونه 1K 1.5 2K او 500 600 لایکونه یعنې ډېر لایکونه اخلي. نو موږ او تاسو به دغه چاره څنګه ترسره کوو؟ د دې لپاره به لومړی چې دی تاسو راشئ دغه 3 ډاټ چې دی په دغه باندې به کلیک وکئ. دلته ایډیټ پرایوسي چې دا په دغه یو باندې به تاسو کلیک وکئ. د اکثره ملګرو دا په اونلی کې یا فرینډز کې وي، دا به تاسو پبلیک ته واړوئ. ما مخکې تر مخکې پبلیک ته اړولې، کلم چې دا پبلیک ته واړوله نو دلته به په دا 3 ډاټ باندې کلیک وکئ او د دې کوم لینک چې دی دا به را کاپي کړئ. له دې نه وروسته به راشئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم چې کله تاسو را خلاص کړئ دلته به ورته ولیکئ د یو وړوکي اپلیکیشن ضرورت دی، دغه به را ډاونلوډ کړئ، یو لایکر دغه به ورته ولیکئ او لومړی چې کوم اپشن راځي په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. لږ انتظار به وکړئ تر څو د دې دغه صفحه چې ده دا را خلاص شي. وروسته به په ډاونلوډ اپ باندې کلیک وکړئ او دلته به په ډاونلوډ اپ ډایرکټ باندې کلیک وکړئ. نو ما مخکې تر مخکې ډاونلوډ کړی نه غواړم بیا ډاونلوډ کړم، تاسو به دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. زه ورځم اپلیکیشن را خلاصوم. اپلیکیشن چې کله را خلاص کړو نو دلته به یوه مستعار آی ډي د فیسبوک ورکوئ، یعنې خپل کوم اکاونټ چې دی هغه اکاونټ به دغه ځای کې نه ورکوئ، ځکه چې بیا ستاسو آی ډي ته مشکل پیښوي. بله یوه آی ډي به جوړه کړئ، هغه آی ډي به دلته ورکړئ. نو دلته به په لوګین وید فیسبوک باندې کلیک وکړئ. تاسو ته هغه د فیسبوک غوندې صفحه راسي، نو خپل نمبر او پاسورډ چې دی هغه به په دغه ځای کې ورکړئ. نو ما مخکې تر مخکې پکې آی ډي خلاصه کړې ده، ما ته یې ولیکل چې لوګین سکسیس. نو زما آی ډي چې ده هغه پکې لوګین شوه. نو دغه لایکر پینل په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې هلته کلیک وکړو دغسې یوه صفحه تاسو ته راخلاصېږي. دلته تاسو نه هغه لینک غواړي کوم چې تاسو د پوسټ لینک راغستی. نو زه ورځم د یو پوسټ لینک چې دی هغه رااخلم. مثلا د دغې 4 لایکونه دي د دې ویډیو، زه د دې لینک را کاپي کوم او دلته یې په دې ځای کې پیسټ کوم. دا به دلته ورته پیسټ کړئ. هر رقم لایک چې تاسو غواړئ ورکولی شئ، لایک، لو او د خندا والا سټیکر، واو والا، د سیډ او انګرې دا تاسو ورکولی شئ. له دې نه وروسته به چې دی زه د لو والا ورته انتخابوم. تاسو به آی ایم ناټ ا روبوټ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته یې تاسو ته ځینې اپشن یې درکوي، دغه یو دلته یې تاسو ته د ګاډي اپشن درکړی، نو تاسو به په دې عکسونو کې چې کوم ګاډي وي په دغه یو باندې به کلیک وکړئ او دا به ورته ویریفای کوئ. دا وریفای شو، دغسې د ټیک علامه چې ورته ولګېده نو تاسو پوه شئ چې دا وریفای شو. له هغې وروسته به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ دا درخواست چې دی هغه دغه اپلیکیشن قبول کړي. نو لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو دغه لایکونه چې دی هغه پوسټ ته ورولېږي. نو تاسو کتلی شئ چې 28 لایکونه یې هغه پوسټ ته چې دی ورولېږل. نو دلته 93 دي. زه دا ریفرش کوم ګورم چې د دغه لایکونه زیات شوي او یا نه. نو تاسو کتلی شئ د دغه لایکونه چې دي زیات شوي دي. تاسو کولی شئ دغه چاره هر 15 منټه وروسته ترسره کړئ او په 4 ساعتونو کې 10 دقیقې کولی شئ دغه چاره ترسره کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په